یا الله تم د بدو نه په امان کې او نیکۍ ته خیال کې پروردګاره چې دا بدمعشیان ختم شي. چاچی څنګه وې؟ هیڅ نه هیڅ نه مې ستړی مشي راشي ځه. چاچی دا چرګه مې چیچي चरखा दे संभाल कमा चिची زمن ما قام كرديزنا نزمة هم دلدل تكينما ها चरखा दे संभाल कमा चिची چاچی په داسې غم مې اړولې چې ټول عمر به منډې وې. روچولو خدای روچولېګه په منډه خو زه ستړی کړمه دی خدای حقه وکړ. ولې مورې نن درته دې زړګي ووې چې چاچي چېرته ځه منډه چې د یو ټکي د حجي نه خو داسې دي لکه په ما چېرته مګل راوغورځې. دا ټول ورځ تا کړلې دي ټول ورځ تا کړې نه به تا د خلکو باندې د یوه لوی غوندې چکونه لګولو او نه به ما د خلکو وې چاچي خوله مې ماته شه چې بس مورې بس نن دغه شوه په کلي کې یو ځل هم تا سره خبرې نه کوي او پاتې شه زړګې سره خو زه بس ګورم دوی دې خدای غرق او تباه برباد کړه. وی د چا راغلی وه د راشه وی مور پې بوره شه باندې خو بېرته شر حایي کو وی زړګیه تا سره به زه ګورمه په ټول کلي کې دې بدنامه کړم د چاچي وی خدایه خوله مې ماته کړې. زړګي مالکه د چاچي دا لور جوړې تا پسې را روانه ده زړګیه. ودرېږه خدایه خیر کړي بل ځینه ونه خوځې کنه سر لرې ده خښ ته راوکړو. پام کوه ګوره زه تښتم نه تښتم ولې زه خو رښتیا زه خو مانځه روان وم مانځه د مانځه وخت جومات ته روان وم. ها تښتېدې نه مانځه له تلې نه نو د غرمې لا کم مونځې لا په مانځه کې 2 غنټې دي. ما ته پته چې په مانځه کې 2 غنټې دي خو زه 2 غنټې مخکې جومات ته ځم جومات هم جارو کولي صفونه خورولي رښتیا ګیس هم لګوم چې اوبه ګرمي او که نه. بس دروغ مه وایه د دروغو پسې دا راته وایه ته زما د مور نه که ډارېږې که نه تو نه له سر له ماته نه زما دې توبه
زما د توبې زما د پلار زما د نیکه زما د غور نیکه زما د ټولو نسلونو توبې د نن نه پس به ستا مور نه تنګو او ها د کلي خلکو ته مې چې د نن نه پس چاچي ونه تنګوئ ولې چاچي د چا مور ده د مینې او مینه څوک ده زړګي سر دی د زړګي سر او بالکل دا وسله دې لګره دا لړکه دا فاکا هغه راځي زړګي مخته دې کتلې چې زه به تا سره مینه کوم مخته دې وګوره وای 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 کوم هغه وای وای گزارو لکه دا خدای خاطر کو اوس به د بنگړو په شان دانه ونه کړو سره دا دیم چې کې مکه امریکا وایا ته زموږ مور نه کلاریږي کنه را کوپرل سره وګما وایم پسل څه چې 200 ټوټې کې کنه زما د 200 ټوټونو هم دا आवाज دي چې نارې مې ولې راوړي تاسو ورته ژوند دې انا به ووري چې زه خوري نه شمه وایم زما په خله کې دي چنجیو شي دانې دې راوخیږي 200 دانې دې راوخیږي کما په دې چې به ستا مور ته ول چې چاچی ستا چرګ مې چی وای وای بیا ته پاسو کړو وایم زما د پلار دې توبه ده توبه سره وایم نن نه پس بالکل دا نه وایم لکه دوی چې څنګه د غټې غوښې نه لکه ګاري دې نه خوري که نه دغسې به زه توبه وباسم زه به هېڅ چا دې دا آواز نه کوم بس په دا خښ ته وغورځو ګوره په سر به مو وویل زه په مخه دې رانه شه ځه ای شابه شه څومره ښایسته خښ ته ځه چاچی ستا چرګه مې چیچي د دې د لور د لاسه خو زه په اور کې ولاړ یم نه به دې په خلکو چکونه لګولو او نه به خلکو ماته دا وینا کوله مورې ما باندې غربنده گزار مکوه نه مورې خوله مې غلطه شوه ما درته دا وې چې په زړګي مې داسې چکو لګو چې مور او پلار مې اوس په ډاکټرانو ګرځئ د فک د لاندې راشي د اور د کاڼي د لاندې راشي بلې به نو سپور ماته شي زه د چکونو نه منې کومه او ته بیا چکونه لګې جنجال باندې اورېدلې ما یالله ما دې جنجال نه بېخمه کې خدایا بېخمه مې کې وای په مزه یالله دا لیونۍ مینه ټک د لاندې راشه د ښځې څه کې مینې ته خیرې مه کوه چې خیرې نه کوم نو دواګانې به نه کومه د دې لیونۍ ځواني ټک د لاندې راشه زما د نیازبین وینې خو سمه تیکه وړې ده ګوره ښځې خپله چرګه چې د کاسیره نه که نه نو هغه په پردي کور کې هګۍ نه شي نه ته ماته ده ووایه چې ستا دا زوی د هغې مور تنګوي نو د هغې لور به څه کوي ستا د زوی په غاړه کې بهار اچي سپېڅې غاجزه دوه سپېږمو لراوستې ده ها چاچي غریبه شوه زه خو په دې پوه نه شومه چې ته د هغې ملګرتیا ولیکې داسې ښکاري لکه زه نه هغه ستا نکاح کړې ښځئ بس که ښځې بس کوپر مه وایه ګنې اوس به مې 3 کاڼي درویشتي واو ولې به 3 کاڼي نه راولي ځکه چې چاچي ته دې خړه کړې ده که نه خو یاد ساته یا مورې خدای او رسول ته وګورې غلي شي او دا چې ته هم بس جګړې له بهانه لټې او ته هم دا خپله مور پوهه کړه خو ته هم پوه شه چې نن نه پس د چاچي نوم دې په خوله واونرمه ماغې
چندرو کور لوخه وینځه اوړه واخږه او ته چندرو کې لګیا یې مورې ما نه کور کارونه نه کېږي ته پوه شه او د کور کارونه پوه شه زه خو به چندرو کوم هغه چې په چندرو کې پوه کړه سوال وکړه چې کور کتلې دلته به چندروګانې کې د کټوۍ چلې زده کړه د اوړه اخښلو چلې زده کړه د لوښو چلې زده کړه کور کار یې زده کړه चाची शरकत संभाल कमा चीची Oiga, ya, vamos. مورې هغه خو لاړو هغه پس نه ځمه په هغه زړګي پسې ځمه چې کلي د خلکو له په خوله کې دا څه ور کړی دی زړګیه الله دې مړ شه خو مړ کېږي به نه مور مې ده راغله هغه هم د کوټک خلاف ملکه زړګیه دا چاچي جوړې دغ پسې را روانه ده خپې سپکوه ظالمه بس یاسي ما نه ماواله جوړواله ای مولا دې واده نن په دې عمر کې ته اوس ماواله او تاواله جوړا دي په خپله لاړه شه زه په څه پوهېږم که ماواله دي او که تاواله دي دا بیا څه چل دی چې سره د لرګي سرې سترګې را روانه یې په دې لرګي باندې ستا د ژوند زړګي هډوکي ماتول هډوکي هډوکي مات شه ستا هډوکي مات شه ستا دغه لیونۍ لور زما زړه کله کوم مړي کړي وي چې ته را زما نه څه هډوکي ماتې مړی راکړه کړی وې که نه دا به ته بخښلې وې خو ستا زوی دوست مې موله رانیستمه چې په کومه لار ځم ځوان دی که بوډا دی که ماشوم دی نو ما پس همدغه چغ وباسي ته د هغه خپله لیونۍ لور پوهېږه که نه چې هغه په خلکو چکونه نه لګوي نه په چا چکونه لګوي او نه په دغه چغې وباسي د زوی سر به دې راته نه وینځې هم ستا زوی د کلي خلکو ته وایي چې چاچي ته همداسې وایه زوی دې مونې که مونې ښه به نه وي ځه مړې ته زما زوی ته په خیرنو سترګو وګوره نو بیا به ګورو سته که نه ښځې خو د کلي نه راغلې وه او تا ورته دومره بد ردوي چاچي ډېره ښه ښځه ده خدای خو چې تا په چاچي کې څه لیدلي چې هغې ملګرتیا کې پته نشته چې ما نه کومه ګناه شوې ما چې چاچي کې څه لیدلي که نه هغه ما ته پته ده ما ویل ستړی مه شي زه ستړې مه شم ولې دا زه داسې د تورې بورې نه پیدل رالم چې ستړې مه شي زما مطلب دا و چې دعا سلام وکړو که نه ما ویل څنګه یې ښې ښه سمه ده میم ولې په ما څه چل شوی دی چې ته ما راته پوښتنه کې چې شینګې د مطلب خبره کوه څه ویل غواړې ګورې زه به څه وایم ښه درته پته ده ما څنګه ښه درته پته ده چې د ډېرو مودو راسې نه ستا د مینې خیرات پسې ګرځم که جولای کې مې خیرات نشي اچولی دې تور څادر کې مې خیرات واچوه خو د مینې اقرار راسه د مینې اقرار او تا سره په دې تمه به کور ته نه ګور ته لاړ شي خو زما د خولې نه به د مینې اقرار و نه دی ځکه چې زه د چا د مینې ملنګ یم او هغه دی زما زړګی پوه شوې نه د هاتي سر زړګی 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 نه زه درته وایم چې وایم د هغه نه امه راته څوک والي د رقیب که نه
بدن بدن نور بل شعور زه خپل معشوقه غوسه چې د خوراک نیمه ډوډۍ مې پې نشي پېرزو نیمه ډوډۍ سړکې زما په خپل دشمن دې توکلي باندې ته خو څه والله که زړه چیتره مې پې پرزو شي چې توکل خان دې دومره دشمن دی رقیب دې دی او دومره دې بدې شي نو بیا ما سره د مینې اقرار ولې نه کوي څه د مینې اقرار هم تا سره په کومه خوشحاله یې خانه ګوره ګوره زه دا د مینې اقرارونه چا سره نه کوم په دې لانجو کې زه نه راځم نو بس بیا ټیک ده زه به هم ستا دشمن ستا رقیب توکل خان سره د مینې اقرار هم وکړم هغه سره به واده هم وکړم ماشرنګې په 75 مې وله سورې مې کا خدا به راته نه وی چې ته به ودېږې هم زما رقیب ته نو بیا ټیک ده ته مې خپله که که نه او که بیا مې ته نه خپلې نو بیا به زه مجبورن توکل خان له ځم خدایا پاکه دا په کومه لانجه کې راون ختمه اوس یو خوا ډان دی او بل خوا پړان دی ته سوچونه کوه هو زه درنه لاړم ماشرنګې ټیک ده دا واله د مینې لاس خو د نن نه پس به زما د هغه رقیب نوم په دې خپله خوله نه اړې ولې چې بیا دې خوله پلیتېږي ګورې بیا به څلوېښت ورځې کلمه هم نشي ویلی ټیک ده سخت يم نکوم یاري چا سره زیم لیونی جنې
ودرېږه او ته چل کچه دشمنه د کور یې ایستې که د کلي څوکیدارۍ کې ولګېدې نه یې د کور وخت یم بچو او نه د کلي څوکیداري کوم تا سره مې یو څو خبرې دي بدماش ګوټیا او ستا د دې غرور نه قربان شمه وې بس بګینې ته ما سره خبرې کې خو زه خیر مړه دا ټولې خبرې دي په یو روبایي کې راغونډې که او په دوه ټکو کې راوشغه وه ولې چې ما سره دومره ټایم نشته ته خوزګارې ټول چل بټۍ لګولي کله ګني چوپې زما په سر ډېرې غزلې او سندرې دي وایه څه خله ته داسې ګاڼې راکاږې چې ما ته اوسګار خېله واره بدماش ګوټیا څنګه چې په یو کاش کې دوه تماشې نشي ځای کېدی که نه دغسې په یوې ښځه دوه داوېدار نشي پیدا کېدی ځان پوه که په اړنګ دړنګ دې نه پوهېږمه د مطلب خبره کوه هغه کومه چې ویل غواړې وایه وایه څه دی ویل دا غواړم چې یا خو د مشرنګې نه منې شه او یا سیده لاړ شه درېله او ځان له قبر دپاره ځای خوښ که اوهو روزګار خېله دا د مرګ خبرې هغه سړی کوي چې د مرګ نیټه یې رانږدې او زما دا خیال دی چې د مرګ نیټه ستا رانږدې ده اوس زر زر راته وصیت کوه چې د مرګ نه پس دې د نیاخ پوته خښ کم او که د نیکه زم درته دا وایم چې سړی ښه ګوره سړی ګینې لاس د رچو به څه شی ما ته ته راواخو جواب دا به دې بل څوک رانیولي همته بل څوک نه دي همزې ما بیا به زه زما پر ځای بل څوک نیولی همته مې نیولې بس ما هم ته نیولې مړی پرېږده مړی پرېږده مړی نه زور مه ورکوه ویم د دې چاچي دې چوکې ته دعا کوه چې د مرګ نه بچ شوې ځینې ټیک مې مړ کولې او ته د چاچي دې مبارکو قدمونو ته دوا کوه چې دلته راورسېدل او عمر دې لږ نور هم سیوا شو ځه ګرځه نه نو یا مخکې شه یا وروستو شه په خپله لار روان یم وا ګورم به درسره کاش چې زما ځوان زلمی ورور وې نو دا توکل خان به مې سم برابر کړی وي سم به مې پې غربولی وې اوهو مشرنګې لورې دا سهار په پام کې مې نه وې د غم ته پته نه واورېده چې ستا زلمی ورور نشته نو لاسونه مې وې دا زه سړی نه ښکارم زه راته ځوان نه ښکارم بس که سړیه بس کا پوره د شپېتو کالو شوې د خیره سړي خو د ځوانۍ کاڼي ته نه ونوتې اوس د ځوان نه بوډا یې بوډا بس کا ښځې بس کا زما نرتوب پرې خنداګانې مه کوه زما غیرت او زما پښتو د تاتارین د غر نه اوچه کړه نو بیا ورشه پلاره توکل خان د تاکرین د غر نه ښکته سر دریاب ته راغورځوه چا چې زه دوه سپېږمو له راوستې یم بس لورې بس دا به راشي بس کښېنه دلته دې دوه سپېږمو ته راوستې زه به یې په شمار شپاړس سپېږمو ته راولم لورې دغه توپانې به وچینئ چې ما به توکل خان وجلی ښځې لږې اوبه راوړه چې اودس سره ادا مو کړم ولې توکل خان جنازه هم کور دي که نه و سړیه تر څو پورې چې اودس چاردام کې نو دا توکاڼې به وچې شوي بس ټیک ده د توکل خان جنازه به د اودس او چاردام نه بغیر وکړم توکل خانه تا زما د مټو زور کتلی دی او ما ستا منډې کتلی دي توکل خانه توکل خانه ته خپل سر خیر دې غواړه تاسې پلار مې درپسې درولېږلو چې وحي به دې کم او منډې به درنه زیاتې وباسو ګوره زړګیا غوسه مې ګوره سر تخریجي ما ته څو کرته ویلي دي چې دې مشرنګې نه منې شه منې شه خدای خبر ته څه شی زور کم دله بلا مرای ها څه شی و پرېږده مړه د مشرنګې غونډه جینۍ ته خو زه موټې ګیا هم نه اچومه خو اوس به ورته ستا د کس ته موټې ګیا خو زه پنډ شوتل او پنډ شړشم ور اچومه پنډ شړشم زما خیال دی مشرنګې پلار را روان دی او چې کوم ورسره ده یا الله ته خیر زړګیا دا توکل خان راټینګه ته نه وتښتې ودرېږه تختې چېرته اوس نه را ما له کار د خېټه کې مې ګړبړ دی ولې اوس ودرېږه که نه
انا بوليس ودرېږه ملکونه دې پناه که نه ده ها یو کټوري وګوره شه دا ښکاري چې توکل خان وټک ته وبخلې ها توکل خان ته ګوره وواله ته ګوره تاسې مې ته خبره کو چې اوس بازار ته ټکورونه ورکوي درجي سره دې خدای خو کې چې هغې راته رانیولی او ما بوخمال کو فاضل یپا زړه مې غواړي چې دا خپل پلار راته د سپي له نو غوندې لوګی کړي شیطاني شوې نه بابا خوله مې غلطه شوه په دې کلي کې خو یو سړی دی چې د شرافت نه ختمه ده ډېر خلک دی ها اوس پوه شومه هغه څنګه مور اوه لورې د ګونګي په ژبه مور ښه پوهېږي واقعي چې زړګی خلک دی ګوډې ما شلې ما بیمارې ما یو روپۍ د الله پاک په نوم راکئ ګوډې ما شلې ما یو روپۍ د الله په نوم راکئ ګوډې ما شلې ما یو روپۍ د خدای په نوم راکئ ګوډې ما شلې ما یو روپۍ د خدای په نوم راکئ راځه زړګیا نن د دې ګوډو شل نه کار واخله ګوډې ما شلې ما یو روپۍ د الله په نامه راکئ کاکا زمیني کاکا یو منټ ګوره ته د وختي راسه چغې وایې چې ګوډې ما شلې ما د خدای په نامه یو روپۍ راکړي خو ارام شه که چا د لاتانیز هم درکړي ما ته وګوره زه درله دا پوره 100 روپۍ درکوم که نه خو زما یو کار به کوې وایه بچي چې د ما د کولې بلکل به یې کومه ګوره دا 100 روپۍ ته وایه خو ته به دا فریاد نه کوې چې ګوډې ما او شلې ما یو روپۍ راکړي د خدای په نامه ته به دا وې ٹھیک شوه اوس په دې کوڅه نیغ ځه او همدا وایه ښه ځه چاچي چرګه دې سنبال کا ما چیچي چاچي چرګه دې سنبال کا ما چیچي چاچي راځه لکه اوس ورته چېرته پټ ودرېږه او تماشه یې کوه چرګه دې سنبال کا ما چیچي چاچي چرګه دې سنبال کا ما چیچي चाची चरगा दे संभाल का माँ चीची ولې د زړګیا نو تا سره وګورم ښه صبر کوه ته بیا دې ته روانې مینې ته او زه دا ته ولې داسې په منډه بیا زما مور پسې خو رواز نه دی کړی وبغي پس ستا مور ته مې سم ما یې سم نه دي ویلي والله ما سم دي د کلي خلکو تنګه کړې وه او هغه نه دی هغه توکل خان هغه ورپسې اوازونه کول او زه روان یم کور ته په منډه چې مشین روان یم او دا توکل خان دره ورېږم ځکه په منډه وم دا خبره ده دا راته ووایه چې ته زما د مور په سر توکل خان سره ولې جګړه کې ځکه چې چاچي ستا مور ده او ته زما مینه څوک چې زما د مینې مور ته په خیرنو سترګو ګوري زه به د هغه نه سترګې وباسم خدایه پاکه چاچي رانشي وازم بیا نن مې ومنل چې ته ما سره په حقیقت کې مینه کې اوس که ته منې او که نه خو زما د زړه مینه خو تا سره ده
ما تخپل ځان وایا ما ته جانان وایا ما تخپل ځان وایا ما ته جانان وایا تخپل ځان مې په جنت جدا ستا د قسم می پالا لیلا لیلا ستا د قسم می پالا لیلا لیلا ستا د قسم می پالا ته خو خپل ځان زما ته خو جانانې زما ته خو خپل ځان زما ته خو جانانې زما څنګه پتا ویا د ځان غم جدا ستا یم ستا یم زستا لیلا یم ستا دلربا یم ستا دلربا یم ستا لیلا یم ستا دلربا یم ستا دلربا یم ستا ستا محبت کی خوز لیونے شوی اما تخپل ځان غېږو چې پردیش وی اما ستا محبت کی خوز لیونے شوی اما تخپل ځان غېږو چې پردیش وی اما راشه باد کا زما د دنیا ستا د قسم می پالا لیلا لیلا ستا د قسم می پالا لیلا لیلا ستا د قسم می په مولا او آها او لا 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 ما خو یو ځلې ګورا تا ته جانان ویلې ما څو ځلې درته زارو قربان ویلې ما خو یو ځلې ګورا تا ته جانان ویلې ما څو ځلې درته زارو قربان ویلې ته به ټول عمر یې زما د زړه بادشاه ستا یم ستا یم زستا لیلا یم ستا دلربا یم ستا دلربا یم ستا لیلا یم ستا دلربا یم ستا دلربا یم ستا د خپل خایس پلمبو باندې جلبل می کتل پوری پسترګو می کا ځان تک جل می کتل او د خپل خایس پلمبو باندې جلبل می کتل پوری پسترګو می کا ځان تک جل می کتل یا می امیل کما پغاړ ګرځوا ستا د قسم می پالا لیلا لیلا ستا د قسم می پالا لیلا لیلا ستا د قسم می پالا ما تخپل ځان وایا ما ته جانان وایا تخپل ځان مې په جنت جدا ستا د قسم می پالا لیلا لیلا ستا د قسم می پالا لیلا لیلا ستا د قسم می پالا ګوره ماشرنګیر ګوره غوسه مې سر ته مه کېږه یو ځل مې پوهېږې ګوره ویم که یو ځل مې شرافت ته شاکه او پتو ته مې مخ کو نو ما نه خبرې دا والا وینې ده په دې کو دا د سپینو اوبه روانې دي
او باغ ورځ خبرې سمه په دې کې رواني اوبه به غیبي دې کې به وینه رواني سره وینه او سره سره چکای چکای او خبرې چکای وینه ولا چای ستا د زړګي ستا د پلار او ستا بس کمړه دوسي مولا دوس مارا چې دومره ترزن وي کنه نو اول ورځ یې زما د پلار نه غول نه خوړلو وهل مې ولې وخوړو چې یو خو د جمعې ورځ وه د جمعې په ورځ زه په چا باندې لاس نه اوچتوم او بله په هغه ورځ زما تبه وه سخته بینې ولې ډاکټر نه راغلی وم او بل دا چې ما ستا د پلار حیا کوله ولې چا زما جوړېدونکی سخر او ته زما ښځه ځان پوه کړه په دې خبره نو خامخا ما اول خوړل بس ښځه زه ویله بله ستا ښځه جوړېږم زه به چې د چا کور ودانې جوړېږم نو د هغه نوم دی زړګې زړګې پوه شوې زړګې ودرېږه که نه که نه ودرېږه لکه افسوس دی د هغونې ځمکه کې سخته ده ګینې ما به تا له زړګي له سر کړي وړي کړی خیر زړګی خو نه پرېږدم ګور به زړګیه ښځې یا ښځې خدایه پاکه بیا په کوم طرف ورکه شوه یا ښځې تا ته ویم که نه چېرته یې یا سړیه څه جګړې شروع کړي دي وایي څه جګړې شروع کړي ته ګورې نه چې په کولمو کړې ده نارې د لاسه ترانې شروع دي وږې یم روټۍ راوړه یا سړیه زه خو ستا د خېټې تاریان یم وخورې اوس کې ډک شي چې بهر لاړ شي راشي ای ښځې وږې شوې یم روټۍ راوړه چغې دې شروع کړي دي یا سترګې دې ځان ته شه زه خو یا یوه روټۍ خورم یا نیمه روټۍ ستا د زوی په شان شپږ روټۍ خو نه راکاږم که زوی مې شپږ روټۍ خوري نو هغه ځوان زلمی دی او سهار نه وایي تر ماښامه پورې مزدوري کوي ته ماله څه کې ډوډۍ خلاصه دې ته وګوره په هفته کې شپږ ورځې مزدوري زه کوم نو که په دې کې یوه ورځ هغه مزدوري وکړه نو څه تندر را پرېوتو او د هغه مزدوري کومونه ورته ټول نقصان دی بس که ډېره راسره مه وخه په غوښه وسوځو د پیتې نه بیا ښایي لرګې دې کوم ډېره خوره خو ستا نه ښه یې ښه بچې خبره کوئ څه له راغلی یم مونږ ورور او خور خپل رور دپاره ستا د لور رشتې ته راغلی یو ترورې لور خو دې زمونږ خوښه شوه خو دا راته وایي چې اخلي پخلي کول شي که نه نه خورې اخلي پخلي خو زما مور غلی شه چې مشران خبرې کوي نو کشران په مسک نه رادانګي بچې زما لور اخلي پخلي خو څه چې د کور ټول کار په سکنډونو کې راغونډی هسې خوراکۍ خفه کېږم ما نو تپوس مې کولو چې عادتونه یې څنګه ها څه نه وایې مطلب دا تاسو څه وایې تپوس مې ځکه دا وکړو چې ما اورېدلي دي چې تاسو په کور او مالت کې داسې یوه جنۍ ده چې خلکو باندې چکونه لګوي نه 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 بچې د هغې لیونۍ او د هغې لیونۍ د مور د چاچي نه مونږ مور او لور دی خدای د سوري نه ساتي زما لور خو په سلو کې یوه دانه ده چې کله خبرې کوي که نه نو د خولې نه چکونه ګلونه غورځېږي خوراکۍ بیا ستا طرفه مونږ آهو ګړو چاچی چرګه دې سنبال کما چیچی La چاچی لکه هغه وه لور یې تېز یو له خو بېغمه شومه که خیري را په منډه کړی دی همدغه د بدل اخیستو موقع ده بچیه ګورم ما سره
وای کنه جاتی وای جاتی بابا بس وای 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 ماشو نو جاتی وای مړې ما ستا چرګه مې هغه ته څه نه وې وای دا خو نه پرېږدم باقي دلته راغه دروازه څخه سړی منډه وکړي تګ نه یم بېزاره کړی یم وای وای الله ډوبه شوم وای زوی دا چا ورته وروسته ډوبه شو خو ما نه راکړي کشکل دی وای لاس پر وړه دا چې ګوره رندام مات دی ګوره وای خدایه وای زوی دا چا ومخه چاچي وای چاچي الله بېخوده وای نن خو به دا چاچي زه پرېږدم نه دا به دله زه په چړو باندې اړې کومه اړې کومه صبر خو وکړه تپوس خو دې وکړه چې اخر څه چل شوی دی لکه څه څه کیسه ده څه وشوي چل څه شوی و داجي سمدم جومات ته روان وم منظره مخې راغه چاچي راغله ځان سره خبرې کولې مورې خدای پاچیسي ویلې مې چاچي سلام علیکم راستانه کړه وای بیا ورسره یو مضبوط لوړ یو بیا غیزې زګې نه دی کتلی خو بس شروع ولې هغه څه لیونۍ وه چې هسې پیسې په تا راباندې کړو دا خو ډېره ښه ښځه ده بس نور راته هغه شیشه کې وکالت نه کوه تو کور ته زه سره فکر کومه ودرېږه ته دا ښځه به داسې وي ته خو راته کېناستې یو ګیلاس پی راوړه ورشه چاچي او چاچي مشه ته مورې خبردار چې ما ته ستړی مه شي ونیوئ شرم دله نه درځي چې یو مراله زوی د وینو سور او پشېدلي ګرېوان راته راولېږلو او بل راته په زخمونو مالګې چې ستړی مه شي دا څه غوغاوې شروع کړې ده په کور کې دې مړه وشوسه مړی وشه تا کره دا لور دې مړه شه ته مرداره شي ولې زما زوی کره څوک وجلی سو چې د وینو سور دې راته راولېږلو شکر وباسه چې په ټکې مې وجلی نه دی ستا د زوی د لاسه خو زما د لور دا ګیرو کېدل ده چې ماتېږي ستا د لور شته زما د زوی د لاسه نه ماتېږي ستا د لور د لاسه ماتېږي دا لیونۍ شیشه که به څوک خپل انګور جوړوي شیشه به دی شیشه به دې موري شیشه به دې نیاوي همدا لیونۍ شیشه نه ده هم ستا انګور به جوړوم هم ستا انګور دا لیونۍ زما انګور مورې وای کنه وای نن خو وجلی نن یې وجلی یم سمې مات کړی یم ما کوه وای مړه وداجي وای بابا یې رندام مات کړی او ته وایې چې وای مه کوه خدای خو یې دغه چاچي لاسونه مات زه خو یې داجي داسې ټکور یم داسې لکه څوک چې پردي وږي په درمن کې ټکوي وای ځکه خو درته ویم که نه چې څه کري هغه برې وي مه چاچي تنګوه او نه به دې ټکوي چاچي خو ډېره ښه ښځه ده چاچي د چاچي نه سره ډېر غم دی او د خپل زوی نه سره غم نشته دی چې ټکولې دی راته یاره ښځې که زما منې که نه نو زه هم داسې به وکړو چې د هغې لور به دې خپل زوی نه وغواړو چې دا زړه بداوی مو ختم شي چپ چې دا خبره دې بیا د خپلې نه ونرم هغه لیونۍ به زه خپل زوی ته غواړم که چاچي دې ډېره خوښه یې که نه نو ورشه نکاح ورسره وتړه او زه به د خپل پلار کره لاړه شم تا منلی شم ماشرنګي چې د بټن په ونه کې تور باټنګن پیدا کېدی شي د چرګ د هګۍ نه بطخ پیدا کېدی شي خو دا نشم منلی چې تا د زړګي د مینې نه توبه وکړه او توبهګاره شوې دا ومنه توکل خانه چې ما د زړګي د مینې نه توبه وکړله ولې چې هغه ما سره نه بل چا سره مینه کوي نو بیا داسې بې وفا ده خو مرګ پکار دی مرګ که زما منې زه چې دواړه ورشو او د مرګ په خوب یې وده کړو چې ځان هم ترې خلاص شي توکل خانه چې په ګوډه مري نو زخرو ته حاجت نشته زما او ستا د مینې تړون د زړګي مرګ دی ما ته ستا دا فیصله منظوره ده بلکل منظوره ده په دواړو سترګو
واما شرنګې ستانه ته وراتاو شم. زما محبوبا زړه الوچا ده ډرډم ډډم ډرډم ډډم زما محبوبا زړه الوچا ده وای وای زخوش الوچا ده خبره هاي زما محبوبا زړه الوچا ده ډرډنګ ډډم ډرډنګ ډډم زما محبوبا زړه الوچا ده وای وای زخوش الوچا ده خبره هاي زما محبوبا زړه الوچا ده ډرډم ډډم ډرډنګ ډډم زما محبوبا زړه الوچا ده وای وای زړه الوچا ده ډرډنګ ډډنګ ډرډنګ ډډنګ زما محبوبا زړه الوچا ده وای وای هو زه خو دا ستا تړلی چرګ یم دا بیا دې ولې ما سره غوسه ده دا بیا دې ولې ما سره غوسه ده زما محبوبا زړه الوچا ده ډرډنګ ډډنګ ډرډنګ ډډنګ زما محبوبا زړه الوچا ده قربان ډم ډنګ ډډنګ ډم ډنګ محبوبا زړه الوچا ده ډرډم ډډم ډرډم ډډم زما محبوبا زړه الوچا ده وای وای هې تا سره خوله وهلی نشم دا ژبه دې پنځه ګزه اوږده ده دا ژبه دې پنځه ګزه اوږده ده زړه الوچا ده ډرډم ډډم ډرډنګ ډډنګ زما محبوبا زړه الوچا ده د څوک مشرنګې دا د څوک دا زما دشمن له د مینې لاس ورکو په دې کتو سره زما په تن بدن کې اور لګېدو اوس په دې اور کې سوځه رقیبه ته به د ډېر خفګان نه جاړې او زه به د ډېرې خوشحالۍ نه په بړک بړک خاندم په بړک بړک توکل خانه زه به ستا دا خندا ستا مرګ کې بدله کړم ته به لا زما خندا په مرګ کې بدلې او بچو زه به د اوس فیصله وکړم اوس
خانه بنده ابا خو ماته ویلو چې ته زما د میراث خونه صرف یکی یوازې د میراث مالک او ته زما یوازې زوی کو خدای مې نه غلطي کنه نو دا رور نه جوړ موټ پر کړه و کنه خدای شکر دې چې رور دراته په ګوتو راوستو لا 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 نه راته سر خبردار چې ماته لا لا نه کنه دا درې وړه غوونه نه پرې کو نه اشتراک غوونه دوی تا څنګه خبره کوي لالا لالا ته څنګه لالا نه ما ته زما رور ګور نه زما ستا شکل یو دی موتا په یو ځای شنو کړی دي په یو غړ کوم لوبي کړی دي ګولې ډم کړی لالا ورته وې مګنه لالا هلشه فرعون او موسی په یو کور کې پیدا و او د یو مور غیږه کې څوک نه کړی و یو زما په شان انسانو او بل ستا په شان شیطانو او شیطان خلق پکانو دي پکانو او زه به تا نه د انکارو کو جلرا نه بیا واوره دا ستا د کوچاڼي ملا نه ده دا د توکل خان سینه د توکل خان د توکل خان په سینه ګوزار کول ځان ته مچان بارول دي مچان نو بیا ته موره توکل خانه دا جیل دی جیل دا ستا د کور ډیران نه دی چې بیا اودسه پکې توکاڼې توکې دلته به اودس کې ګرځې اودس کې ځان پوه کړه خلشه دا خوب وا خوبه ستا خدای بیړې تباه که رقیب دې رانه بچ کو ګینې وجلو مې خیر مړه خوبه بچیا کله خو به خوب دا ته ګوتو نه راشي که نه خوبیا سره د رقیبه به دې لکه د کني داسې بند په بند نه چوړ کوم بند په بند یار خدای دې جولیت وګورم معاف که یار تو خو زما بډ کړی وې که نه ما ولې نه پرېږدې یار ما معاف که یار معاف مې که که نه څه شی څه دې وجلم های های دا اوږی په خوب کې پراټې ویني او ته په خوب کې زما وجل ویني ما ته ګوره دا زما وجل څه امرسي خوړل نه دي سم د اوسپنې نینې چیچل دي د اوسپنې نینې ستا چیچلو لپاره به زه د اوسپنې غاښونه لګوم خو تا به پې چیچم بس ګوړه ګوړه کو خوله به دې خوږېږي او ما ته ګوره د خر په تندي کې د میراب کرښې نه او زه به همدقسې خانم خوشحالېږم او ته به لکه د کړکې چرګې کړک کړک کوې لا خوړې رقیبه خو ستا دې خوشحالو ته به زه یو ورځ تیلې ورته کوم وطن ته راغلی د زړه سره و مسافره ښه شوه چې خپله وطن ته راغلی د زړه سره و مسافره وطن ته راغلی د زړه سره و مسافره سترګې سترګې غړولې جانانه ته مې یادولې مچ بسترګې سترګې غړولې جانانه ته مې یادولې و مسافره خمارې سترګې او د خدای مکه د نظره و مسافره ښه شوه چې خپله وطن ته راغلې د زړه سره
کینه خورې چاچا مینا لور دې چرته ده خورې هغه مې خپل لیور کړه لېږلې ده او لیور ته مې دا وویل په چمکاوڼ کې دا چاله ورکړي ښه ده خورې چې مالته واده وشي درې کوېدنې د مالک د خلکو د وجې نه ماتې شوې خوري لور خور خو د پردي کور امانت وي او بیا موږ د دې رښتینې انکار چېرته کولی شو نو بیا موږ ستاسو طرف نه هاو ګڼو هاو زموږ طرف نه هاو ګڼه خو زه تا ته یو خواست کوم چې دا واده او دا کېدل په دې هفته کې تنه تنه وکړي ولې چې زه عمرې راځم بالکل جی موږ ته منظوره ده زه خو یم که ستاسو خوښه وي نو دې را روانې اتوار له به دې ټکي هاو موږ ته منظوره ده ډېره مهرباني اوس به موږ لاړ شو زه ورته د الله په امان د الله په امان راځه راځئ مبارک دې شه ستا دې مبارک شي او هر څه دې په لاره راځي زه خو ستا کور ته در روان یم ته مو خوشحاله کړم ځکه چې ما خپل زوی زړګي له کویدنو کا وما چې ستا خولم خوږه کما دا ارمان ستا په زړه کې پاتې شو دا سوي چې ستا لور زما د کور انګور جوړه شي ما خپل زوی له د بر کلي د انځرګل لور وکړه د انځرګل لور واو د انځرګل لور سم د ګلاب ګل دی د ګلاب ګل دینه مخکې چې زه ستا د مخ نه دا پلو درکړم زما یو نصیحت یو وصیت دې خپلې پټې دې ګوټ پورې به کلک وتړې پټه خو دې کلکه راکړې او ګوره که ته زما ښه او نیکمله ښځه جوړېدل غواړې او د دې کور ښه انګور جوړېدل غواړې نو زما د مور او پلار به ښه مضبوطه بېعزتي کې ښه مضبوطه عزت کې د هغې به خدمت کې ولې چې هغې ستا ستره خواښې دي او زه خو بس بسم الله دا راشي مورې داجي مورې داجي لاړو تباه شو غل شو ویم زلزله راغله د سمدم پورنم بالا کوټ ساز شو نو آخر چل سو شو پیدن کړي مې یو په ډولۍ کې پراله بله راوسته ښځې دا وګورئ دا والی وای ډوبه شو مونږ سره خو انځرګل دوکه وکړه مونږ خو له هغه لور غوښتې وه او هغه مونږ ته چاچي لور په ډولۍ کې واچوله ګرجې مورې ما تاسو سره دوکه نه ده کړې دا ستاسو انګور د چاچي لور نه زما مشرۍ لور ده کومه چې زما د رور د مرګ نه پس ما دې ورندار ته ورکړې وه خو دا لیونۍ زما د کور انګور نشي جوړېدی چل مه وهه ستا د دې کور انګور ده او ستا د زوی نکاح کړې ښځه ده اوس به خلک ماته نه ستا په کوڅه کې به چغ وباسي چې چاچي چرګه دې سنبال کړه ما چیچي بچې څه چې دې غوښتو هغه درته میلو شو بس اوس دې چرګه سنباله کړه زما مطلب دا دی ښځه دې سنباله څرنګه دا ولې ژاړې ولې ژاړم بیټه چې تا ما سره مینه کوله او ما هغه بې وفا زړګي سره او هغه بې وفا د
دمینه سره واده وکړو او زه په جن باندې مړه کړم وړه دې شي ستا دشمنان صحیح کنه توکل خانه زه تا ته ډېره شرمسار یم ویم تېرې چپې هېرې که راتلونکې چپې شماره ویم زه به تا ته دومره مینه درکړم دومره مینه به درکړم ماشرنګې چې دنیا به شي حیران توکل خانه ما ویل ماشرنګې हर यो अडुके हाय 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 अल्लाह हर यो अडुके में शुष्का पैश की मात तकते न दिन चिड़ी बरसात तकते न दिन चिड़ी बरसात पमादे वाले खपल दिदन को जनाय कात तकते न दिन चिड़ी बरसात हाय चिड़ी बरसात पकोर पिछले कमजोरे चलो डे प्याज पोरे दपलार पकोर पिछले कमजोरे चलो डे प्याज पोरे हम डरता भाई बाईस तगेस पोरे हम डरता भाई बाईस तगेस पोरे जबर कब मातल वही शकर शाते तक दिन चिड़ी बरसात हाय चिड़ी बरसात वाले जमाना करे नफरत है बिना के वाड़ जमानत वाले जमाना करे नफरत है बिना के वाड़ जमानत नवाई देता आओ देता सदाकत नवाई देता आओ देता सदाकत पद दम जबर कब मा सर दकात अपने नदिन चिड़ी बरसात हाय चिड़ी बरसात चेता फुल सिंगार दे वै वै फुल नंस्ता दे हुसन वार दे कड़े चेता फुल सिंगार दे वै वै फुल नंस्ता दे हुसन वार दे दरसरा पट जमालकार दे दरसरा पट जमालकार दे राजाची उकळू मन खेलू ना मंग साथ तपक दिन चिड़ी बरसात हाय चिड़ी बारान हाय चिड़ी बरसात हाय चिड़ी बारान हाय चिड़ी बारान ډاکټر صاحب څه درته ووایم په خپله په دومره پریشانیانو کې وم دومره کارونو چې دا خاص هساران مې ستا رانه په خپله هېر شي والله خو خیر تاسو روټۍ خو مطلب دی که روټۍ به در باندې زه وخورم چې څه وخوئ هغه به در باندې وخورم ضرور چاچی ستا چرګه ماتې شي سدي نه دا आवाज ما لرم बिल्कुल मैं चाले इधर को نه ما نه درم نه جوړ بل چاله نو ताले में इधर को ताले में इधर को ताले में څه څه دا ځل خو دې ښه وکړه وګوره ښه په ارام دې پوهېږم چې چاچي اوس زما خواښې ده ګورې او ته خو څه په دې کلي کې یو قسم نه منم چې اوس هغې به یې د آواز ولګوي ښه او د نن نه پس به مړې شو ګورې نه منې کېږم نه منې کېږم چاچي ستا چرګه مې چوچي وای کړه کې چرګې وای مړې زما
مړلانې وای خواږې را وای وای مړ دې کوه وای وای چې چاچي د باندې خبره کوي چوپه وای کړه چاچي ستا چرګه دې چیچي وای کړه چاچی څه دوی چاچی دا زه نه وایم دا ستا زوم ته توکل خان وي چې چاچی چرګه دې سنبال کما چیچي او دومره ستا زوم و دومره و چې خپې او لاس یې پې وپړسول سم د بوسو سخي یې ته یې جوړ کړو ښه توکل خان اوس دومره لوی سړی شو چې زما په زوم یې لاس چوت کړو د توکل خان سر خو به زه ګورم دا څنګه په تا باندې ولې لګي چاچي پوښه او هغې پوښه اسی چاچی پوښه هغې پوښه چاچی څه پردی ښځه خو نه وای زما خوښې نه اوسه او زه به د هغه سړی برابر کړم چې زما خوښې پسې دا اوازونه دي چې چاچي چرګه یې سنبال کړه ما چې ما دې خدای وایي چې برابر یې کړم دله وایي وایي تلی یم ولې اوس څه کې هغه لیونې خوښې لپاره خپل ځان په چا وژنې وښځې د خدای خاطر وکړه هغې ته اوس د بل په نظر مه ګوره اوس زمونږ د زړه خوښې ده زمونږ خپله ده یو خبره مې واوره خوښې زما مور پسې خبرې نه دي کړې ګنې نو څه کنې زه به خپل خاوند خپلې مور ته راپوځم او تاسو ښځه خاوند لرئ لکه د چرګوټو جنګېږئ دلته تا ته وایم کنه ډېر وره خدای نه وای باندې کما ستا دا جرأت ستا زما په زوم باندې لاس شوت کړو هغه مخکې زما دښمنو اوس زما زوم دی زوم مې دی دا خدای غرق خان دی چې دا دي که نه بیا به زما په زوم باندې لاس هېڅ چوی هم نه چوتې چپ شئ داړه مه چینګوئ ولې خاندئ ولې ما وهلو خوړو او تاسو خاندئ داړې چینګوئ خاندو ځکه چې وال دې وخوړل او غم دې یو تور سړی نه وایي تا خدای غرکه په شرمونو شرمېدې چپ شه ګنې تا خو د ځمکې نه رابغوم او د تور سرې نه مې ځکه وهلو خوړو چې زنانه وه که دا سړی دی که نه اوس به یې تېږي د جنازه تله جنازه پوه شوه که نه ځئ ورکېږئ ځئ ځکه نه زه داړې چینګې بیا وای چاچیز بیا مې خوله سوړه شوه وی تا نظر تا نه قربان زمګوټیه اوس څنګه یې چاچی دوی نه خواښې زه ټیک یم خو توکل خان و بچې توکل خان را داس وغوربولو که نه چې اوس په ځان له ټکورونه ورکوي ته بیا راځې زما کور ته زه ستا په کور کې توکانې توکمه زه خو د زوم تپوس نه راغلم د زوم په بانه دې کور ته پنجپیري مه کوه مه راځه دې کور ته مه کوه ښځې منې چې د خدای خاطر وکړه خپل پردي خو پېژنه که نه دا به ستا خپلې زما د دې خپلوالۍ ته سلام دی اوف یاره مورې ته مجیبه ښځه دې غریبې خو زما په سر توکل خان وټکولو او ته دې پورې نښتې وایي خو دا به دلته نه راځي زه خو به دلته راځم ته ګوره چې څنګه دلته راغلی دا ته ورته څه په بکو ګورې ورشه خلاصې کړه مورې دله لاندې ولې ده ورشه والا لکه خیرې نه یو نه درې ښځې د الله پاک په موږ ډېر کرم دی دا یو لور هم واده شوه اوس دوا کوه چې دا بل هم واده شي الله دې ستا خوله بختوره کړي خو چې ستا دا اروندار چېرته لاړه
دې زړګي مور ما نه پېژني دې سره به زه هغه کار کوم چې ټول عمر به یاد ساتي یا ورندار ستړی مه شې ستړی د خاورې شه زه به خاورې ته وشمه ورندار بیا څه یاده شو زما په خیال ټیک نه چاویل چې چاچي دا چرګه سنبال کا ما چیچي چپ چې د خولې نه دې دا ټکي وانه اورم لنډکي یې رښتینه پام کو ورندار چې ګزار وکړې او خوله مې خندا شوه ما دا ویل چې بیا کار سره جنګ وکړو د زړګي هغه مور نه ده هغه پوکڼی هغه ما ته وایي چې زما کور ته به نه راسې نه تو هغوی کرې مزه که نه ولې به نه ځمه هغه زما د زم کور دی او زما لور به کله ناسته ده اوس تر څو به زما لور ناستې که نه نو زه به هغه کور ته ځمه بس بس ما درته یو ځل وویل یا به خپله مور اخلي او یا ما ګوره مینې زه دواړو یو نشم پرېښودی ولې چې مور ژوند را کړی او تا مې څنګه چې ته خپله مور خفه نشې کتی دی زه خپله مور خفه نشم کتی خپلې مور ته دې وویل چې زما مور سره ایرې نه وی که د مور کره به خفه لاړه شمه نه مینې نه داسې مه وایه ته خو زما د زړه ساګانې که ته لاړې نو د دې زړه نه به سوځي ګورې ښه دا زړګی به مړي او که نه وزرګیا ټوخه مې در سره کړی زه تا چېرته پرېښودی
چې مې مهمان راغلی دی زما د پاک مینې قدردان راغلی دی په ما ګران راغلی دی جانان راغلی دی په ما ګران راغلی دی جانان راغلی دی په ما ګران راغلی دی چا زیری رات راوړو چې جانان راغلی دی زما د پاک مینې قدردان راغلی دی په ما ګران راغلی دی جانان راغلی دی په ما ګران راغلی دی جانان راغلی دی په ما ګران راغلی دی ودرېږه کچه دشمنه کله د بیبي وار او کله د بابا وار نن دې د دې بابا وار دی خپې مضبوطې کا او نو بیا ګورې ستا را میدان ته شه بچو چې پته دې ولګي نه نو او ودګه کشه کوته مې خوب ته پرېږده خدا دې وسه کشه کوته دې وسه راځه اوس Hey! زه بالکل رښتیا وایم ښځې توکل خان او زموږ دوی بیا جګړه کړې ځکه خو پولیس تاریخ ته بوتلو سړیه ته ورشه کنه راځه دې کا ډېر شو پتا بشي وګوره وایي ته ورشه کنه هغه ځای ګوره نه چې پلار دې پتانه کې ډي اس پي لګېدلی یا زمانې کې چېرته حولدار یا سپري لګېدلی اخر زه چا ته وګورې تلاشه چاته مینت زاري وکړه کنه زوی دې اخره خو مې دی ورو که نه خپله کې روغه کوئ که نه نه ویم چې دی مې تیکه تیکه دروغ ورسره نه کوم تیکه خو نه غټئ چې کیمه ویم چې که نه والله که تا سره روغه وکړم وای تاسو په دې نه پوهېږئ وای سپېکټر صاحب سپېکټر صاحب دوی داسې کوم غټ جرم کړی دی چې تا پرې راباندې کړي جرم نه جرمونه دوی نه ټول کله تنګ ده ته دوی نه پرېږدې که نه زه به غټ افسر له لاړ شم تر څو چې دوی په خپله کې روغه نه یې کړې که نه ته غټ افسر ته لاړ شه او والله هیکه زه دوی پرېږدم او داسې بچاوې پرې کټ کړم دوی سره تا به هم جیل ته ولېږم نه انسپېکټر صاحب نه زما خوا کې ته څو نه وکړې دا جیل ته مه لېږه زه ورسره روغه کوم ته کوه که نه زه راسره نه کوم دا وګوره ولې نه کوم د دم مسلمانان دي دا بس دا خوښ زه په دې لارې ځم دا تاسو دی تر څو چې تاسو ته دا وهل یاد وي که نه بیا به تاسو داسې په خپله کې نه کوئ دا خو څه د اطلاع نه پاتې چې ناترانګار خو موږ نه شرمن ایستې چاچی چرګه د سنبان بابا چیچی